بیا زمونږ په وجود کې بیا د دې نه چې په لویه پیمانه ورته ګورو نو زمونږ سره په یونیورس کې په د کائناتو کې موسیقي جاري و ساري ده. اوس مونږ انسانانو څنګه لاسته راوړي دا ګټې مو ترې پورته کړي او څومره ګټې مو ترې پورته کړي څومره ضروري دي هغې به بیا اوس خبره کوو. که ستاسو اجازه وي نو دغه زه دا احساس هم لرم چې وخت مونږ هم لږ ناوخته کړو. په عام دغه کې چې مونږ ګورو نو غږ دی، اواز دی، څنګه چې مونږ خبرې کوو، څنګه چې په ټولنه کې په چاپېرچل کې مونږ نور غږونه اورو، داسې د دغه غږ یو قسم چې دی هغه موسیقي هم ده. اوس دا سوال راپورته کېږي چې دا نور غږونه دا موسیقي بیا مخصوص ولې ده، لکه دا نور غږونه ولې نه ده موسیقي. موسیقي کې دوه برخې دي، لوی برخې دي په موسیقۍ کې، یو ته سور وایي یو ته تال وایي. سورونه چې تعلق لري دا د فزکس باندې به موږ ځان لږ پوهیو نو بیا به موږ هله په دې پوهیږو چې سورونه څه شي ته وایي. او دویم د دې برخه چې د تال ده نو هغه به لږ بیا موږ لږ میتس په ریاضي باندې ځان پوهیو نو بیا به هله په موږ پوهیږو. یو تاسو به یو ډېره عامه خبره اورېدلې چې دا ریاضي چې ده دا د کائناتو ژبه ده. نو چونکې دا موسیقۍ دغه اړخ چې دی د تال دا هم د کائناتو نه موږ اخذ کړی دی، نو ځکه میتس چې دی ریاضي چې ده هغه په دې کې ډېر مهم. لکه د دې هغه ابتدایي چې کوم اصول دي د تخلیق نه اول د دې چې کوم تکنیکي دغه دي نو هغه په میتس او په فزکس باندې ولاړ دي. موږ په هغې ځان چې پوهیو نو هغې نه به استفاده کوو د دغې علومو نه. دا موږ چې خبرې کوو یا غږونه اورو دا ټول دا څنګه چې د مختلفو څیزونو حکایان وي که نه، یا د هغې دپاره پیمانې لکه موږ وزن دپاره خپل مقامي یا نړیوالې پیمانې لرو چې وزن ناپوو، یا چې فاصلې ناپوو نو په مختلفو وختونو کې مقامي وقتي یا اوس نړیوالې پیمانې موږ لرو چې فاصله پې ناپوو. داسې د هر څیز دپاره د اوبه وزن څیزونو دپاره موږ خپلې پیمانې لرو، لیکویډ څیزونه چې داسې د هر نو د غږ دپاره هم پیمانه وي چې هغه پې ناپېږي او د هغې یو اکایي د هغې نه شروع کېږي او هغه پې بیا موږ دغه کوو ناپوو او هغې ته موږ فریکوینسي وایو. د غږ دغې پیمانې ته موږ فریکوینسي وایو. دا تاسو به اورېدلي هم د ملګري کوم چې د ریډیو لږ بلدي ریډیو یې اورېدلي دومره کیلو واټس او دومره دا هغه پیمانې دي، د دې هغه پیمانې دي. د غږ انساني غوږونه چې دي دا د 100 واټسو نه واخله د 100,000 پورې غږ اورېدی شي. په دې کې چې کوم هارډویر فټ دی په انسان په غوږونو کې کوم چې د برین سره کنیکټ دی نو دا دومره د دې نه کمه هم نشي اورېدی، لانکې هغه اواز به شتون لري په دې دنیا کې د 100 نه کم هم، خو موږ یې نه اورو. یو بیخي نارمل او هغه ډېر تیز غوږونه والا انسان هم هغه نشي اورېدی، او یا د 100,000 نه زیات هم موږ نه اورو. هغه اورو خو هغه بیا زموږ د غوږونه مطلب هغه د هغې تاب نه لري، هغې ته به نقصان رسېږي. زموږ چې د غوږونو کمې پردې دي یا کم سماعت کم سیسټم دی مطلب هغه زموږ د غوږونو دپاره هغه هم نه دي ټیک چې د 100,000 نه زیات دغه لري طاقت لري. زموږ سره په دې دغه کې چې کم دغه دي سورونه دي، بنیادي سورونه دي زموږ سره، نو هغه څنګه چې موږ ووایو که نه دا د 100 نه کمې غږونه دلته زموږ میږي چې روانې دا باقاعده د دې د خپې کشارې دا ډېسې واړه واړه څیزونه که نه، خو چونکې هغه د 100 واټسو نه کمې هغه فریکوینسي د هغې ډېره کمه وي نو هغه ځکه موږ نه اورو. د هغې لپاره اوس آلې راوتلي دي چې د ډېر کم دغه هغه ریکارډ کړي، هغه لاوډ کړي او هغه موږ ډېر کم څیزونه چې موږ نارملي نیچرلي نه شو اورېدی موږ په هغې باندې اورېدی شو. د موسیقۍ بحث چې دی د موسیقۍ دا سورونه چې دي د سورونو خپل تاریخي طور یو سفر راغلی دی په نړیوال تاریخ کې. نو اوس خو سورونه موږ چې عام کم تاثر لرو چې دا د موسیقۍ سورونه 9 سورونه دي، 9 نه دي 12 سورونه دي د موسیقۍ. اوس دا سورونه څه شی دی؟ دا سورونه چې دي دا زموږ غږونه چې دي دا فریکوینسیانې لري خو دا بې ترتیبه وي
نو چې دا نارمل غږونه مونږ اورو دا بې ترتیبه لږ بې ترتیبه دغه یې ځکه دا په موسیقۍ کې نه راځي. بیا چې کوم ډېر بد اوازونه یې کوم ته چې په مونږ عامه روزمره ژبه کې شور وایو هغه بیا ډېر زیات بې ترتیبه وي. هغه ځکه په خلکو بد لګي. ځکه بې ترتیبي عام هم په خلکو د هر شي بد لګي، که د غږ یا د نورو شیانو وي. نو ځکه هغې ته شور وایو. هغه بیا په ماحولیاتي خچنوالي کې حسابېږي، د اواز خچنوالی ورته وایي که نه، وایس پلوشن ورته وایي. زموږ سره چې دا کم د موسیقۍ غږونه دي دا په ټاکلي فریکوینسیانو کې دي. هغه څومره چې دا 7 سورونه دي یا 12 سورونه دي د دې ټولو مخصوص فریکوینسیانې دي، هغه معلومې دي. او د هغې نه دا مونږ چې د رباب ټیونینګ کوو په عامه دغه کې زه به خپلې خبرې ډېرې ټیکنیکل نه کوم چې تاسو پرې ټول پوه شئ. نو هغه مونږ دا رباب ټیون کوو که نه. اوس دا رباب چې مونږ ټیون کوو نو دا اصل کې د دې دا فریکوینسي مونږ هغه ځای ته راولو کوم چې دلته ټاکل شوې ده موسیقۍ ته. که رباب ټیون نه وي نو دا بیا عام څیز دی، دا د موسیقۍ آله نه ده. بیا دا موسیقي ته مونږ نه شو، مونږ به آله د دې نه مطلب سندره پکې ویلی شو، زمزمه به پکې کولی شو چې کله دا مونږ خپل مخصوص فریکوینسي ته راولو. نو دا بیا هغه کومه فریکوینسي چې اوس دغه فریکوینسي بیله خبره ده چې دا فیزکس نه ده ټاکلې، دا د موسیقۍ استادانو ټاکلې ده. خو فیزکس د هغې مونږ ته وضاحت کوي، مونږ پرې پوهېږي. ځکه چې دا آرټ او دغه چې دی آرټس او ساینس دغلته جدا دغه دي میدانونه دي. نو مونږ صرف په هغې باندې ځان پوهېږو. د دې په دې کې د فیزکس کار نه وي. دا که صورتیانې دي، که سورونه دي، که د دې ټیکنیکل څومره څیزونه دي هغه استادانو جوړ کړي، د موسیقۍ استادانو جوړ کړي، ساینټسټانو نه دي جوړ کړي. نو یو خدا یو زمونږ نو دغه یوه وجه ده چې لکه زمونږ انساني فطرت هم بلکې د ډېرو ځناورو فطرت هم دا ښکلا خوښوي. دا خو ډېره عامه خبره ده، تاسو به د ډېرو خلکو نه اورېدلي. زمونږ چې څومره حواس دي نو که د لیدلو حس دی نو مونږ به ښکلي منظرونه خوښوو، مونږ ته به بد منظرونه مونږ ته بلکې ذهني ناروغه کوي مونږ که مسلسل مونږ د هغې ښکار شو. یا که مونږ زمونږ د ذایقې حس دی، که مونږ مسلسل بدخونده لرونکي خوراکونه وکړو نو زمونږ د ذایقې حس هغه نه خوښوي، بلکې مونږ فزیکي طور مونږ ته تاوان هم رسوي، مونږ ته ناروغه کېدی هم شو. ځینې زمونږ لکه دغه حس دی، د سمیل حس دی، څوک به یې داسې چې هغه بدبو به خوښوي که نه، بد به پرې لګي، که ماشوم هم وي چې دی پوهېږي نه، خو په ده باندې به ښکلي بویونه چې دي هغه به پرې. او د هغې ښکلو بویونو هغې کې زه نه ځم په تفصیل کې، د هغې خپل ساینسي وجې دي چې هغه ولې ښه لګي او دا بد بوی په سړي ولې بده لګي. هغه زمونږ موضوع نه ده. نو داسې به پرې سرسري تیر شو. یا داسې نور داسې زمونږ چې څومره ټچ کول زمونږ لکه مونږ که ووایو چې سپېړه یا لته ورکول یا سوک ورکول دا بد ټچ کول، دا په انسان نه لګي ښه. خو د دې په ځای غاړه ورکول، یو بل لاس ورکول، کس کول، ښکلول د ماشومانو یا د لویو، دا ښه ټچ کول دي. دا ځکه بد نه ګڼي څوک، دا په خلکو بد نه لګي. نو د یعنې د ټچ کولو د حس پورې انسان چې دی په هغې کې ښه او بد پېژني چې دا ښه تاثر لري، دا بد لري. یا یو ترتیبي زمونږ چې ګورو نو دغسې دا څومره دغه چې دي زمونږ غوږونه چې دي هغه به هم هغه فریکوینسیانې به پرې ښه لګي چې کوم په ترتیب کې، لکه ترتیب کې به ښه اواز وي. لکه مونږ ګورو داسې چېرته وداني کېږي که نه، دا زه ډېرې عام دغه کې تاسو تنګېږئ نه، ډېر ساده وایم چې پوه شئ. هغې له میټیریل راوړل شوي وي، بلاکونه یي، خښتي، بجري، کرشي، شګي، دا هر څه ګډ وډ پراته دي. هغه لکه داسې د خوښولو څیز نه وي هغه میټیریل چې سړي له څه خوند ورکړي. خو که یو هنرمند راشي هغه ګیلکار هم کیدی شي، هغه ارکیټیکټ هم کیدی شي، خپل لیول یې د دغه هنرمند، او هغه د دې نه څه کور، څه بلډینګ، څه مناره، څه ګنبد، څه شی جوړ کړي نو هغه بیا په خلکو ښه لګي، خوند ورکوي. دا ولې چې دغه بې ترتیبه بلاکونه یا دغه خښتې هغه په یو خاص ترتیب کې ږدي چې هغې باندې هغه پوهېږي، هغه هنرمند پوهېږي چې دا ترتیب د دې بلاکونو څنګه پکار دی. دا مونږ زموږ سره لوی لوی مثالونه دي، تاج محل دی، اهرامونه دي په دنیا کې،
د نور ښایسته ودانۍ دي. ځکه د ارکیټیکچر چې دی دا په زیبا هنرونو کې راځي. دغه هم د زیبا هنرونو نه یو هنر دی. د هغې وجه صرف یو خاص ټاکلی تنظیم او ترتیب دی. دغسې دا غږونه زموږ سره ډېر په بې ترتیبه دغه کې دي، خو چې کله دا په یو خاص ترتیب کې شي نو دا ځکه بیا په مخه لګي. ځکه چې زموږ ذهني طور هم یو زموږ نیچر داسې دی، د ټولو د ځناور هم دی، یوازې د انسانانو نه چې دی به ترتیب تنظیم دا څیزونه پرې خلک. تاسو ګورئ په دا ډسکوري به تاسو کتلي بلاسن مرغۍ داسې چې کورونه ښایسته ښایسته جالې جوړ کړي، پکې ګلونه وټومبي، داسې تاسو به کتلي چېرته کې. دا د دې اصل کې هغه جمالیاتي یو حس دی په دې کې. نو بیا په انسان کې خو د دې ټولو نورو ژوندي شیانو نه، ځناورو نه یا مرغانو نه ډېر زیات دی دغه حس. نو دې ته بیا دغه څیزونه ډېر پکې اټریکشن پکې ورته ښکاري، او دې ته د نورو هغې په نسبت بیا ډېر دا حساس دی، دې ته بیا ډېر ضروري دی. نو دا زموږ سره چې څومره دغه دي د زیبا هنرونه دي، دا په اصل کې د هغې د خاص میټیریل یو ترتیب دی. هغه که خښتې دي، هغه که رنګونه دي، هغه که زموږ د اعضاو حرکتونه دي. لکه ډانس موږ عام ګرځو، زموږ ټول وجود چې دی حرکت کیي، لاسونه، خپې، سر خوځي راخوځي، خو دې ته موږ رقص نه وایو. ځکه ورته نه وایو چې دا په یو خاص ترتیب کې نه دي، دا بې ترتیبه دي. کله چې دا په یو خاص ټاکلي ترتیب کې شي نو هغې ته بیا موږ رقص وایو، ګډا ورته وایو، نڅا ورته وایو، هغه بیا په خلکو ښه لګي. نو دغه یو دغه دی چې دا موسیقي ځکه د عامه اوازونو نه مختلفه ده. موږ چې کله موسیقي په زده کولو نو استادانو به راته وایي چې یو خاص یو ډېر لنډ او جامع تعریف یې راته کوو د موسیقۍ، چې د موسیقي چې دا د اواز ښایسته ترتیب ته وایي. اواز کې حسن ترتیب کو موسیقي کہتے ہیں. دا یو پنجابي استادانو به موږ ته وایي. نو دا خو دغه شو چې موسیقي دغه یو څیز دی. دا داسې مطلب څه ډېر جادو ونتي یا داسې څه قصه نه ده. دا بس عام اوازونه دي، او بیا په عام اوازونو کې چې دغه عام اوازونه په یو خاص ترتیب کې شي نو هغه موسیقي دی. دا څه ډېر څه عجیبه یا څه بد څه دي دغه نه دی. مطلب موږ که وایو چې د رکشې اواز ټیک دی او یو زمزمه دغه د نو دا بیا زموږ ډېر عجیبه غوندې یو لیول به وي که نه، چې دغه هغه ځکه چې هغه به چا ښه نه لګي، دا پرې ښه لګي، په دې کې څه نقصاني شی شته نه. نو دا یو وجه چې دا موسیقي چې دا سرونه چې دي دا د اواز دغه ترتیب دی. اوس د دې بله برخه چې ده د تال برخه چې ده، د تال برخه بیا ډېر زیاته لرغونې ده په موسیقۍ کې. موږ خو عام طور دا اورېدلي چې د موسیقۍ وړومبۍ آله چې ده معلومه هغه شپېلي ده، بانسري ده، خو دا د سرونو وړومبۍ آله ده، د تال نه ده. د تال آله د دې نه ډېر پخوانی ده، ډېر زیاته. د تاریخ په اوږدو کې چې موږ ګورو نو د تال موږ که تال یو داسې څیز نه دی، یو دا موسیقي داسې څیز نه دی. دا اول باید چې موږ دا کانسپټ لږ بدل کړو چې دا باجا، دا رباب، دا تبلا یا د موسیقۍ نورې آلې، یعنی د موسیقۍ د اظهار لپاره صرف دا موږ موسیقي اصل کې ډېره زیاته لنډوو را محدودوي. دا داسې نه ده. موسیقي د دې نه ماوره ډېر بل اوچت څیز دی. دا خو د هغې ډېرې معمولي د اظهار ذریعې دي. دا د موسیقۍ آلات چې موسیقي دا لکه یوازې دا نه ده. موسیقي د دې نه اوچت ډېر اوچت یو څیز دی. موږ که ګورو چې د موسیقۍ د ټولو نه ضروري دغه چې دی لوی برخه چې ده هغه تال دی، ریتم چې ورته وایي. اوس تال دی څه شی؟ تال دا موږ خو ووایو چې د سرونو یو خاص ترتیب چې ده دا موسیقي ده. نو دا د موسیقۍ یو برخه شو. اوس تال څه شی؟ تال یو خاص وخت په مخصوصو برخو کې وي. انشاءالله د تال تعریف دی. د هغې لپاره انسټرومنټ د سره نه دی ضروري. لکه مونږ یو خاص وخت وټاکو او په هغې کې لکه مونږ یو منټ وخت وټاکو او په منټ کې مونږ ووایو چې دا 80 برخې کو، نو دا یو سیکنډ شو بیا. نو مطلب دا 80 سیکنډه چې مونږ ریپیټ کوو په مخه، نو د دې نه تال جوړ شي. او دا په دا ټولو کائناتو کې دا عمل جاري و ساري دی د ابتدا نه. هغه که ساینسي دغه ورته مونږ ګورو، که د ساینس په فلسفیانه دغه ورته ګورو، خو دا یو دغه دی چې دا تال چې دی اصل کې د یو مخصوص
وخت د هغې برخې دي او هغه بیا ریپیټ کول هغې یو سرکل دی. اوس که مونږ ګورو تاسو ګورئ دا د سپوږمۍ یو سرکل دی. مونږ چې د تال سپیډ شمارو مونږ ورته په موسیقۍ په ژبه کې لی وایو ټیمپو ورته وایو. نو د هغې لپاره مونږ پیمانې مشرقي یا مونږ ګنداریان میوزیک کې خپلې پیمانې دي، په ویسټرن کې خپلې دي. دا ویسټرن چې دي دا مونږ لږ اسان یي عام خلک یې کاروي. بي پي ایم ورته وایي. بي پي ایم د ریدم د سپیډ د ناپولو یو دغه دی پیمانه. بي پي ایم بیټ پر منټ. مونږ ګورو 200 250 300 دا د دې سندرې بي پي ایم څونه دی؟ دا 300 دی، دا 250 دی، دا 400 دی، تیز دی. دا اصل کې مونږ په یو منټ کې چې هغه بیټ څومره ریپیټ کېږي نو هغې باندې مونږ شمارو چې دا 100 دی، 200 دی، 300 دی او هغه یو سرکل یي اصل کې. اوس که مونږ ګورو دا د ځمکې د سپوږمۍ خپل یو سرکل دی. دا زموږ سره د انسانانو د پیدا کېدو نه یا د دغه نه ډېر پخوانی یو ردم دی چې زموږ سره په دا یونیورس کې موجود دی. دا د خپل سرکل چې دی دا یو سرکل دی. دا د 24 غنټو د پاسه دا خپل یو سرکل دی د ځمکې. بیا چې ځمکه د نور نه چاپېریږي لکه مونږ ویلی شو چې دا د نور دا ردم چې د ځمکې دا ردم چې دی د دې د بي پي ایم په ځای به پر منټ به مونږ یاد کړو. بي پي واي به یاد کړو، بیټ پر ایر به یاد کړو که نه. نو دا 315 دی. نو مطلب دا د دې چې کوم ردم دی دا ټول کائنات چې دي دا په خپل یو خاص ردم کې روان دي. په دې کې فرق نه راځي. بیا دا سولر سیسټم چې دی دا سولر سیسټم د دې ټولو سیارو سره روان دی په خپل ګلیکسي کې. دا ملکی وی ګلیکسي چې زمونږ په دې کې یو سرکل دی هغه هم معلوم دی چې دا په دومره زما دغه ډیټا یاره دا خو دا یو خاص څومره لایټ ییر دي څومره ډېر چې دا یو سرکل چې دی دا سولر سیسټم د خپل دغه نه ګلیکسي کې نو هغه ځان له یو ردم دی هغه معلوم دی هغه کمیږي زیاتېږي نه. بیا دا زمونږ ګلیکسي چې دا هم په یو دغه کې د اوس دغه نه دی معلوم. دغې ته لا زمونږ رسایي د ساینس او د دې نه ده شوې چې دا لکه دا د څه شي نه چاپېریږي یا دا څومره وخت د دې تال په دې کې څومره بیټس دي د ملکی وی په دې دغه کې. خو دا ځکه درته وایم چې دا ټول څیزونه چې دي په دې کې مایکرو سیکنډ فرق نه راځي. دا د ځمکې په دې کې مایکرو سیکنډ فرق راځي. دا به دغه کېږي دا به بیا ورو ورو بګړاوېږي او دا به یو عجیبه دغه ته رسي. نو دا څنګه چې د موسیقۍ په تال کې دغه نه دا هم د موسیقۍ یو تال دی خو مونږ ته د هغې په مونږ به چېرته غور نه دی کړی. اوس دغه خو د کائنات یو دغه شوه چې دا موسیقي چې دا ردم چې دی دا د کائناتو نه راغلی یو څیز دی. اوس دنیا ته چې مونږ راشو بیا انساني ژوند ته چې مونږ راشو زمونږ سره په د خپل وجود کې 3 داسې آلې دي چې هغه د هغه په موسیقۍ روانې دي. مونږ په یو نورو لفظونو کې داسې ویلی شو چې دا انساني ژوند یا دا ژوند دا په موسیقۍ باندې روان دی. په موسیقۍ که دغه د موسیقۍ تال ګډوډ کېږي انسان نشي پیدا کېدی چې دی په صحت روغ پاتې شي یا دی که دا ډېر ګډوډ شي نو دی ژوندی پاتې کېدی شي دا نشي کوي. لکه د مثال په توګه زموږ سره د یو آله ده په وجود کې زړه. نو د زړه بي پي ایم چې دی هغه 72 دی. دا د دې زړه دا بیټ چې دی دا د موسیقۍ بیټ چې دی دا په یو منټ کې به 2 یا ځله د نارمل انسان چې دی په نارمل حالت کې دا به په دې ژوندی دی. که دا ډېر ګډوډ کېږي یا کمیږي یا ډېر زیاتېږي نو دی به ناروغي کېږي. بلکې دا ډېر زیات ګډوډ شي دی به ژوند نشي کولی دی به بیا مړ کېږي به. نو مطلب دا دی چې دا یو ردم دی زموږ سره یو موسیقي ده چې موږ پرې ژوندي یو. بل یو څیز زموږ سره په وجود کې چې دی موږ ورته سږي وایو چې پیپړۍ دا زموږ چې ساه اخلو نارمل انسان معلوم د دې بي پي ایم معلوم دی چې په یو منټ کې انسان یو نارمل انسان څومره ځله ساه انهیل کوي او دغه کوي نه. نو دا هم معلوم دی که دا ردم دا یو خاص ردم دی یو خاص که دا ګډوډېږي دا ترتیب ګډوډېږي
نو دا انسان به د سالنډي دمه چې ورته وایي د دې ناروغه به یا به نورې سا سره تړلې ناروغۍ دي د هغې ناروغه به یا به دی په یو عادي حالت کې نه دی به په یو مشکل کې دی به منډه وهي دی به څه خو د هغې منډې بیا خپل دغه دی ردم دی څنګه چې زموږ سره د دغه مختلف رفتارونه دي ولمپت دی او نور دي د موسیقۍ په ژبه کې دغسې او یو زموږ سره دریم چې کوم زموږ په ژوند کې دی ردم دی هغه زموږ تګ دی زموږ ګرځېدل دی زموږ سره په دا ګرځېدلو کې که موږ نارمل ځو نو دا یو تک دی دا معلومي دا زموږ قدمونه چې دا کم او زیات نه دا موږ دې ته چېرته سوچ نه دی کړی خدایي داسې که موږ چاک ځو نو د هغې به خپل یو ټایم وي د قدم اخیستو هغه نه کمیږي هغه به که موږ مطلب ډېر لرې هم ځو خو دا به معلوم وي که موږ ورو واک کوو دا به هم معلوم وي که موږ منډه او جاګینګ کوو نو دا به هم معلوم وي نو د دې خپل یو دغه دی دا زموږ سره چې ساینسي طور کم څېړنې په دې باندې شوي دي دا اولني خلک هغه نیاندرتل چې به یې ورته وایي نیاندرتل د دې احساس لرلی دی چې دا په انساني زموږ په وجود کې دا شیان دي او د هغې نه کاپي کول شروع کړي دي حالانکې دا بیا په یو دغه هنري انداز کې زموږ سره کرومګنن خلکو کړي دي چې بیا هغه پیک ته چې کوم موسیقي موږ را رسولي ده هغه هوموسیپین کوم موږ چې اوس کوم خلک یو د انساني نسل که نه هغې بیا دغه کړي ده خو دا زموږ په وجود کې په د کائناتو کې دا یو جاري و ساري موسیقي ده چې روان دي دا کائنات پې هم روان دي دا زموږ وجود پې هم روان دی یوازې د انسان وجود نه دا څومره چې ژوندي شیان دي د په دې ټولو کې دا سیسټم دی د ریدم چې هغه پې ژوندي دي او هغه معلوم دی او هغه ټاکل شوی دی مونږ بل ریدم داسې شیز دی چې دا ضروري ما تاسو ته ووایي که نه د دې لپاره طبله مبله ضروري څیز نه دی دا ډېر وروستو راغلی څیزونه دي که انساني ژوند کې مونږ که ګورو دا ځینې شیان داسې دي چې دا د موسیقۍ سره ډېر زیات تړلي دي ټکنیکي طور یو شاعري ده او یو نڅا ده دا دواړه د موسیقۍ نه وتلي شیان دي مونږ ګورو که نه چې دا ځینې ګډېدونکي ځناور او مرغۍ چې کوم مونږ خو عام طور په میلیو کې ګورو د اسونه یا اوښان خلکو ټرین کړي هغه نه یادوم کوم چې وایلډ لایف دی زموږ په چې کومه ته د انسان رسایي نه ده شوې تاسو به کتلي به دا ډسکوري باندې دا ډېرې مرغۍ چې هغه نڅا کوي اوس نڅا خو د ردم باندې د هغې انحصار دی بنیاد ردم دی اوس دې ته ګنې کوم ډول غږېږي یا دې ته کوم طبله غږېږي نه ځکه چې دا د ده په نیچر کې ده دا شته دا زه چې تاسو ته پوهول غواړم چې دا موسیقي دا څیز نه دی په دې کې زموږ څه عمل دخل شته دا په دا نیچر کې په دا پلانټ کې په یو ډېر لرغوني شکل وخت نه را روانه ده نو دا مرغۍ که دي یا که دا ځینې ځناور دي د شترمرغ ګډه که تاسو ولیده حیران بشئ چې دا خو هغه ته کوم ډول نه غږېږي او هغه بلکل یو ټاکلی ده لکه هنري رقص کوي یا داسې نورې مرغۍ دي که نه یا د په سرونو کې که موږ وګورو نو هم زموږ سره شتون لري د انسانانو د پیدا کېدو نه مخکې لکه موږ ما تاسو ته ووایي چې یو خو د طبلې تال دی یو دا د یونیورس او د قدرت تال ورته موږ ویلی شو چې دا په ټول ژوند کې په دا یونیورس کې جاري و ساري دی چې موږ د هغې نه کاپي کړی دی دغه تال چې دی دا موږ اصل کې د هغې نه کاپي کړی دی یا دا ځینې د سرونو کومه برخه چې ده په دې کې بیا دوه لویې برخې یو خو تال دی یو سور ده یو ته موږ په عامه ژبه کې آهنګ وایو د موسیقۍ په ژبه کې یو ته نغمګي وایو یا نغمه ورته وایو په انګریزي کې چې ورته دا میلوډي او هارموني وایي اوس هارموني او میلوډي دا دوه جدا لکه د موسیقۍ سره تړلي دغه دي خو دا جدا دي ټکنیکلي دا جدا څیزونه دي اوس موږ تاسو به عامه اورېدلي چې دا په دغه کې چې دی په زموږ سره په چاپېرچل کې موسیقي ده په نیچر کې اوس دغه د موسیقۍ هغه اړخ دی دا آهنګ دی د دې فرق دی ټکنیکلي چې کومه میلوډي چې موږ څه شي ته وایي دا نوټیشن دی نوټیشن مطلب دا د سرونو یو خاص ټاکلی ترتیب لري لکه موږ یو سندره غږوو یا یو ساز غږوو نو هغه موږ معلوم سرونه چې
هغسې ترتیب کې شي نو موږ یو سندره جوړ کړي یو ساز دې جوړ کړي یو هسې یو آهنګ جوړ کړي لکه د هغې مثال به ته زه داسې درکړم تاسو کې که څوک د رباب سره لږ ډېر بلد یې نو په رباب کې 3 تارونه د پلاستیک تارونه یي چې هغې کې مونږ کومه سندره یا کوم ساز غږو په دې کې د دې نه علاوه 3 شا تارونه یا پکې دا واړه واړه بچي اوس دا پکې وایي په هغې خو مونږ سندره نه غږو نه پکې څه ساز غږېږي که نه اوس دا 3 تارونه چې دي په دې باندې مونږ دا د میلوډي دپاره دي او دا نور د هارموني دپاره دي اوس پې تاسو پوه شوئ دا چې دا بچي دي یا دا زموږ سره یو انسټرومنټ دی تانپوره ورته وایي تنبوره به یې ورته پخوا وایي دا یو 3 تارونه یې پکې یو میوزیکل بیکګراؤنډ جوړی په سندره کې نو په هغې کې سندره نه ویل کېږي په هغې کې ساز نه غږېږي دا هارموني ده اوس دغه هارموني د چېرته نه راغلی دی دا مونږ د نیچر نه راغلی دی زموږ سره په دا نیچر کې د ابشارونو غږونه د بهېدونکو چینو اوبو غږونه زموږ سره دا د نښترو د شغار چې دی دا د وایلن ټیک ټاک د دې نه کاپي شوی څیز دی د دې غږ د نښترو د شغار نه یا زموږ سره په دې دغه کې د باران د څاڅکو غږونه یا داسې نور په نیچر کې زموږ سره ډېر دغه دي چې هغه د هارموني ټیک ټاک دغه دي زموږ سره نمونې دي چې هغه په قدرت کې یا په د فطرت کې په د نیچر کې د پخوا نه موجود یو څیز دی او هغه زموږ لپاره ډېر ضروري څیز دی ضروري ولې دی په دې به خبره کوو او دا د سرونو هم زموږ سره د هارموني نه علاوه د میلوډي هم زموږ سره موجوده ده په دا پلانټ کې په نیچر کې زموږ سره اوس هم بلا مرغۍ داسې دي چې باقاعده 3 سرونه لري اوس انسان صرف دومره کار کړی چې دغه سرونه یې کاپي کړي دي او په دې کې وسعت راوستی په دې کې ماډیفیکیشن کړی دی په دې کې څنګه چې د انسان نیچر دی په نورو څیزونو کې په دې کې هم لکه سرونه بیا نور ورسره ملګري کړي نور دا اوس سرونه ډېر وروستو راغلي زموږ سره چې کوم د موسیقۍ وړاندې دغه پیدا شوي دي فلوټ شپېلۍ بانسري هغه د 3 سرونو ده مطلب دا دی چې په هغه وخت کې چې دا کم وخت وا دا ځینې یو پکې دا 80,000 کاله پخوانی دا څه د دې نه کمه ده په مختلفو دغه کې راوتي دي اوس هم راوځي دا هډوکي اکثر دا هډوکي ځکه د دې نه کېدي چې مخکې په د لرګو هم وې په هغه نه دي پاتې شوي هغه ختمې شوي دي د وخت سره او دا هډوکي یا بیا وروسته چې کومه داتونه د انسان لاسته راغلي بیا ډېر وروسته نو هغه هم شتون لري په دغه کې کنستو کې اکثر راوځي نو دا د 3 سرونو نه د 2 سرونو نه یو سفر شروع شوی دی پکې 4 شوي 5 شوي بیا ډېره موده 7 سرونه چلیدلي دا د 7 سرونو کانسپټ چې دی 7 سرونه څه 7 فریکونسیانې دي مخصوص چې هغه غږونو ته مونږ موسیقي ویلي ده او مونږ هغه معلوم کړي مطلب هغه سړي دي په انساني ټولنه کې چې هغه د موسیقۍ سره ډېر نږدې پاتې شوی د موسیقۍ غږونکی دی نو یو خو دا چې زموږ د موسیقي چې دا زموږ جوړ کړی څیز نه دی دا نه دا ریدم نه دا سرونه دا مونږ کاپي کړي دي اوس دی له راځو چې د دې په انساني افساني چې زموږ کم زغه د پدې کې څه کردار دی لکه موږ دا یو پښتنه راولاړې دي شي کنه که موسیقي نه یې چل بوشي فاین آرټس نه یې نسې چل بوشي اول ځکه چې دا موسیقي چې دا فاین آرټ یو سیز دی نو اورل به فاین آرټ باندې یو 2 خبرې کوي فاین آرټ نه هی په ژوند کې دا ټول ساحو هنرونه دي یا زیبا هنرونه دي نو دا زموږ لپاره ضروري دي که آرکیټیکچر نه نسې چل بوشي که آرکیټیکچر نه دنیا به ورانه شي عمارت سازی د عمارت سازی کوم هنر چې دی او آرکیټیکچر چې دی تاسو ګورئ دا دنیا چې آباده ده دا په آرکیټیکچر باندې آباده ده که موږ آرکیټیکچر لري کو د ژوند نه نو موږ به ډېر وروسته لاړ شو موږ به د غار دور ته لاړ شو دا وړاندې چې چا چوپړی جوړه کړې ده یا یو خونکی ورته مونږ وایو په خپل کلیوالو ژبو کې دا دغه ډکونه جوړ کړی یو سفر غوندې نو که دا چې چا وړاندې جوړه کړې دا آرټسټ دی دا آرکیټیکټ دی د هغې نه د انساني ابادۍ او د ودانۍ د ښاروالۍ د دې ژوند شروع شوی که دا مونږ لري په نو مونږ به لاړ شو غارونو ته به لاړ شو دومره لکونو کاله پخوا به په بیرته لاړ شو یا زموږ سره
تاسو ګورئ دغه هنر دی دا څومره زوړ دی په هغې باندې ډېرې خبرې نه کوو وخت دومره نشته دا د پینټینګ هنر چې دی دا په کیو پینټینګس چې ورته وایي که نه اوس دا څومره لرغوني دي څومره پخواني دي او څومره په ټوله دنیا کې معلوم شوي دي او لګیا دي لا دریافت کېږي چې دا د پینټینګ هنر بیا د رنګونو جوړول هنر دا څومره زوړ دی او دا د انساني ژوند ته په هغه وخت کې ډېر څومره تکیه ورکړې ده او یا په هغې کې څومره تاریخ محفوظ دی چې موږ ترې اوس استفاده کوو نو دا داسې بې ګټې او بې دغه څیزونه نه دي لکه دا ضروري څیزونه دي زموږ د ژوند لپاره بل موږ څونه هنرونه چې دي خو موږ راځو موسیقۍ له نو که موسیقي زموږ سره په ژوند کې نه وي د ټولو نه اول یو څیز خو به دا وي چې شاعري بني اوس د شاعرۍ که د موسیقۍ د دغه نه تاسو نه یې دومره ډېر خبر یا پرې نه پوهېږئ دومره په شاعرۍ خو پوهېږئ شاعران یې زیات چې شاعري په انساني تاریخ کې څومره مهم رول لري څومره ارزښتناکه ده او په انساني ټولنه کې په انساني انقلابونو کې په تاریخونو کې شاعري څومره رول لوبولی دی تاسو ماضي قریب ته ځئ که ماضي بعید ته ځئ موږ پکې د پوهېږو اوس شاعري خو جوړه دغه نه شاعري وتلی دی د موسیقۍ نه شاعري هنر ډېر د دغه نه ډېر کشر دی د موسیقۍ د هنر نه موسیقي په انساني تاریخ کې انسان هغه وخت کې خپله کړې چې د خبرې هم نشوي کولی د موسیقي زده وه د ده نه ساز ده وه د ده موسیقي زده وه د ده به غږوله موسیقي د هغې وخت چې کوم ریدمز و کوم تالونه و دا د دې به خپل سلیبریشن و د هغې وخت متعلق چې کومې د دې د خوشحالۍ یا د مستۍ یا د ساعت تېري دپاره به دوی کاروله ژبه دوی ډېره رستو زده کړې ده شاعري څنګه شروع شوې ده دا د دې دغه سره ډېره ژور ټکنیکي دغه دی دا بلکې د هغې یو بچی غوندې کې دی د موسیقۍ مونږ چې کله د انسان ویکیبلري چې ده دا په د ابتدا کې د انسان د ژبې ویکیبلري ډېره شارټ وه ډېره لږه وه مخصوص ځینې غږونه اوس خو مونږ ډېرې ژبې لرو په دنیا کې که نه بیا د هرې ژبې څومره ویکیبلري ده څومره لوی ډکشنرۍ دي څومره غږونه لري هره ژبه خو دا مخکې ډېره محدود وه په اول کې نو کله چې ده نڅا کوله یا د موسیقۍ دغه هنر یو ټولنې ته په خپل یو دغه کې د هغې مظاهره کوله ده ورسره ځینې د دغې خپله ویکیبلري د ژبې لږه غوندې ویکیبلري چې ده ورسره د هغې غږونه شامل کړي دي او هغه غږونه بیا په متواتر توګه نسل در نسل شوي دي او هغه غږونه بیا د دې نورو خبرونه کم چې د دې کمیونیکیشن دی د مختلفو څیزونو دپاره موږ ورته چغې ویلی شو چې چغې وي دا اوله د ژبه چې وه د مخصوصو چغو یو شکل و که تاسو دغه لوستي دغه تاریخ نو کله چې دا د موسیقۍ سره یو ځای شوی دی او هغه چغې به بیا جدا وي هغې ته موږ ویلی شو چې دا ابتدایي شاعري وه او د هغې بنیاد چې و څنګه چې د اوسنۍ شاعرۍ دی په 21مه صدۍ کې د هغې ریدم د هغې بنیاد دا موږ چې ګورو که نه دا د موسیقۍ د شاعرۍ بحرونه چې دي یا ورته د استادان چې ورته تقفیات وایي تاسو کو عربي یا دغه ویلي په سرکاري سکولونو کې نو زمونږ به د استادان چې وو د عربۍ مونږ ته به یې د دې یو ګردان کوو فعله فعلو فعله تاسو ټول به مجاره کې به ویلي دا اصل کې هغه تالونه وو دا تالونه وو د موسیقۍ تالونه دي خو دا د شاعرۍ په تالونو مونږ بدل کړي دي دا دغه چې څومره تخفیات دي ولس اتلس پکې ډېر عام دي مروج دي په شاعرۍ کې که نه دا بحرونه چې ورته مونږ په عامه ژبه کې وایو دا اصل کې هر یو تخفي چې ده دا ولاړه ده د موسیقۍ په یو تال باندې او هغې ټکنیکلي ما په دې باندې ډېر کار کړی دی کار پې زه کومه لګیا یم نو دا څومره بحرونه چې دي یا تخفیات چې دي د شاعرۍ دا تاسو تنګ شوي خو نه یې که نه نو دا وتلي دي دا د موسیقۍ د تالونو نه وتلي دي دا اوس لکه په هغې باقاعده د هغې تکنیکي څېړنې ځینې ځایونو کې شوي هم دي په ځینې ځایونو کې کېږي لګیا دي چې دا څومره بحرونه دي چې شاعرۍ دا د تال نه وتلي دي ولې موږ نشو کولی چې شعر دي د عامو خبرو په شان ووایو مونږ عامې خبرې هم کوو که نه خو شعر چې وایو زمونږ د انداز د رواني بیا بل شان دي نو دغه ردمي
دغه د ټکو ردم یو د ټکو ردم څه شي دی د ټکو ردم بهر او شاعري ورته په عامه ژبه کې وایو کنه نو د ټولو ناول خو موږ کوم موسیقي لري کوم موږ به شاعرانه لاس وینځو د ژوند د ټولنه کې دا موږ وکړو چې یاره موسیقي دی نه اول خدای امکان نه لري چې د ټولنې نه یا د ژوند د موسیقي لري شي څوک په رباب نه غږی طبله به نه غږی بل ساز به نه غږی موسیقي خو نه لري کېږي موسیقي خو به بیا هم په دا ټوله دنیا کې څومره انسانان دي دوی موسیقي نه غږی بیا به هم نو موسیقي موږ د ژونده لرې کولی نه شو